अबू सुफियान मुसलमान नो दे तले रूम था। बादशाह सरे मुलाकात उसे बादशाह की तपोस कुछ दस्तासु पे वतन के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चे दावत पैगंबराई करी तो दा चंगा सड़े दे। अबू सुफियान वर्तवी चे साहबा दा दस सड़े दे चे जमा पे मख की वड़ू के लोई शो द बचपन नवाला तरन पूरी द चर दरोग न दिए दा उस द रूम द बादशाह पे मख की द अबू सुफियान तकरीर दे और अबू सुफियान कटर काफिर दे। दस सड़े दे ची मुसलमानानु लाई पे यौ जंग की शिकस्त वर्क नो आवाज उकचे ओलो होबल दाहले मक्का दियो गट खुदाए नामावा होबल नामा नुदिया अबू सुफियान आवाज कुछ ओलो होबल ओ होबल खुदाया खुशाल शाह मुसलमानानु लम शिकस्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा तौकत चोर कई जवाब दे अबू सुफियान वे सब से जवाब वे जवाब वर्की ची अल्लाह आला व अजल देखो वे ओलो होबल तासु जवाब वर्की ची अल्लाह आला व अजल खुदा आला और खुदा दलोई शान और दलोई जलाल और दलोई जमाल मालिक दे होबल तो शे। अबू सुफियान बिया आवाज को सहाबा होता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलार दे अबू सुफियान भी चिल्लनल उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम लनल उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम ए द पैगंबर मरगरो कहबल से शहन दे लनल उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम जमुन उज़्ज़ा खुदा मश्ता और स्तासु उज़्ज़ा खुदा निश्ता। सहाबा होते पैगंबर वे और कई जवाब वर्तवा कि अल्लाह मौलाना वला मौला लकुम। अबू सुफियान अल्लाह मौलाना वला मौला लकुम जमुन अल्लाह मददगार दे उस्तासु अल्लाह मददगार दा आगा सड़े दा अबू सुफियान ची मुसलमानानु ला शिकस्त बांधी द यौ अजीम खुशहाली कर दा अबू सुफियान उस द कैसरी रूम पे मख के लग्या दे चा जमुन पे मुल्क चिकम पैगंबर दे आ साहब जमा मख के वड़ू के लो शवे दे और पखपली जिंदगी की चरे दरोग न दी और दायला सके बादशाह तो वही चिप मक्का मुअज़्ज़मा की द देर सिदक और द देर दियानत और द देर ईमानदाराई द वजे अहले मक्का वर्त अमीन हुए। अमीन माना अमानतदार चिचा पर जिंदगी की अमानत खियानत करे नहीं अगे तो अमीन नो कैसरी रूम तो वही चागद दुमरा लोई सिफत मालिक दे च द डेर सिद्क और दियानत और ईमानदारी द वजी अहले मक्का वर्ता अमीन हुए। ब्याते कैसरी रूम तपोस के चिपदे में पोई का चिस्तासु दे मल्क दा पैगंबर चिदे द मरगरी कम कसान दी मरगरी वे साहबा मरगरी टोल द खुदा स्पेरा द खुदा गरीबा
سرمایدار او مالدار سړی د ده په ملګرو کې اډو شته نه خدایي ده کم سرمایدار چې د ده په ملګرتیا کې راشي او د مجلس ته راننوځي نو هغه څه چلو کی ما سلطنت بکوچه جانان فروخته ما سلطنت بکوچه جانان فروخته مور حقیر راب سلیمان فروخته خدای دا کمالدار سړی د ده په مجلس کې راشي نو ټوله بادشاہي چې د هغه په ده باندې قربان او ملنګ د دوی پای قیصر روم ورته وی چې ابو سفیان کاش چې زه په مکه کې وې نو دې پیغمبر چې په کوم اوبو خپې وینځلې هغه اوبه به ما په سترګو کې اچولې اندازه وکړه د روم بادشاہ دے ہم کافر دے ابو سفیان تلے دے دام کافر دے یو کافر د سردار کونین متعلق سے تقریر کئی او د روم بادشاہ سے تصویر ورتوی ہو ابو سفیان د پیغمبرای دلائل خطول دی او د پیغمبرای لوی دلیل دا ده چې مرګري غریبان د پیغمبر مرګري چر سرمایدار کروڑپتیان او لکپتیان نه دا مرګري چې دوهای تناس ملنګانی دا د پیغمبرای ډیر لوی دلیل کاش چې زه په مکه کې وې نو د خپو د اوبو وینځل اوبو به ما په سترګو کې اچو زما عزیزان خبره ده د پیغمبر په صدق چې پیغمبر د دې شان انسانو چې کافر وبم منلا چې دا پیغمبر کافر وبم منلا او عزیزانو واقعات د کافرو په مخ کې داسې شوي چې هغوی مجبور چې دا به ویل چې دا پیغمبر لکه ګوره د معراج په سحر کومه شپه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خدای سره خبرې شوې په هغه سحر ابو جهل خو ډېر لوی ظالم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایا کنه نن د اسمان سنوي تازه خبر خندا وایا کنه نن د اسمان سنوي تازه خبر شته پیغمبر ورته چاو بیگا ز بیت المقدس ته تلو د 1,24,000 پیغمبرانو امامت می کړي داغینا چوزگار شم بیا اسمان تتلم و خدای سره میراز و نیاز شو ابو جهل ورتوی چې دا څه بیگا اسمان تتلم بیت المقدس تتلم ویلی او ودا به د بل چا په مخ کې مو وای چې زه بیگا بیت المقدس تتلم یا په یو شپه کې لاړې اورالي او اسمانونو تم یو شپه کې ولاړې رالي دا زما عقل چرته مې د بل چا په مخ کې مو سردار کونین وی چې دا خود محبوب مهرباني ده کدا ټول کائنات را جمع کی ما سره محبوب چې بیگا کې ما مهرباني کړې دا غي مخ کې به وای ما پمنډ لاړو ابو جهل ابو بکر صدیق ته وړکې دا خیال وکړو چې ابو بکر صدیق خود د ډېر شیدای دی کمه ورته وی چې یار دی وای چې بیګاز اسمان ته تلم پټی کې به توبه وباسي چې ورغه ابو بکر څکار کول ورته چې ابو بکر راشه کنن د یار خبره واورې دي نن خو څه نورې ګډې وډې وای وې څه وای وې نور کله به وی چې مال د اسمان نه خبرونه راځي او نن وای چې زه بیګا په خپل اسمان ته تلم نو ابو بکر دا به تومني
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی اللہ اور تے ابو جہل رشتہ ما یار ویلی چې بیگ اسمان ته تلو ابو جہل ورته زما د پلات او منات قسمی لات او منات هم د مکه لوی خدایانو نه نیوي پلات او منات می د قسمی چې ستا یار اوس ما ته وی چې بیگ اسمان ته تلو ابو بکر صدیق سر اوچت کو ابو جہل زما د خدای په ذات قسمی که زما یار ویلی نو بالکل ټیک ویلی ولی چاله چې شپه ورځ د اسمان خبرونه راځي کای بیگا په خپل اسمان ته غوښته نو دا څه د تعجب خبره ده د اسمان والا چې د سره داسې تعلق او رابطه ده چې جبريل غوندې فرشته د په خدمت کې مقرر کړی دا او د لارې صفا کوي نو کدای بیگا په خپل اسمان ته بوتلی دا څه د تعجب خبره دا ویل پتا داسې جادو نه دی شوی چې بل خبره پتا اثر واپس را کانی لاس کې نیولی اسی ما دې پورې درته وی چې واقعات به داسې کېده چې کافر به مجبور شو دغه جواب به بیان شو کول معجزه د پیغمبر وای دیتا چې خصم معنا دشمن مجبور شي او داغي جواب نشي کو لاس کی کانی راغ ورته وی چې څنګه اندر کفے بو جہل بو گفت اے احمد بگو تا چیست زود واہ زما د لاس کې څه دي بیا ورته گر رسولی چیست در مشتم نهان کہ خبرداری ز راز آسمان کتر رسولی نو آیا چې زما د لاس کې څه دي تعالی چې د زمکه او اسمانونو خبرونه راځي دا لن خبره کواوس اسمانم ډیر لري دی او زمکم ډیر لري لاندو پیغمبر ورته مسکې شو وې زه ویم چې ستا د لاس کې څه دي او کنه دا ستا لاس کې څه دي دا په خپل وو یو خدا چې زه ویم چې ستا لاس کې څه دي یو دا چې ستا لاس کې څه دي چې دا په خپل आवाज وکي چې زه دا شیما په کوم بده صلا راشي ابو جهل ورته وی چې زما لاس کې څه دي نشي ویلې ته وای پیغمبر و نام دے بے ہوئے پا یو گت ہے داغا ابو جہل لاس تا اشارہ ہوکا پا یو گت چی اشارہ ہوکا دا لاس دنن آواز را گئے لا الہ گفت الا اللہ گفت گوہر احمد رسول اللہ صفت لا الہ گفت الا اللہ گفت گوہر احمد رسول اللہ صفت پلاس کے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا ابو جہل پلاس کی منکانیو دم رہیو کانی دزمکی ہوئیشتا اے پدین جادو چلا بل څه جواب د ابو جهل سره دی عزیز بیا د کعبه په خوا کې ولاړ باس شورو دی پیغمبر ته وی بل خبره کوم ته چې وای چې زه بیګا بیت المقدس ته تلم نو بیت المقدس خو تا په عمر کې لیدل هم نه دی وای د بیت المقدس څو دروازې دي دا بیت المقدس چې نن د يهودو په قبضه کې دا بیت المقدس چنن پکی ورونه لګي دا بیت المقدس چې د امریکای په وسلو د امریکای په امداد د بیت المقدس به حرمتیانی کی يهود لا امداد څوک ورک
بل خبره ده چې امریکا زمونږ ماما ده بد نه شوې امریکا زمونږ ماما ده ځکه چې ښه بنینونه راځي چینجن غنم راځي کنه جی پیسې راځي زمونږ دوست ملک ده نن اسرائیل ته امداد څوک ورکوي او د عربو بیړه چې پرون بیا په بیروت کې اور بل دی او په لبنان کې بیا اور بل دی د عربو بیړه په اسرائیل چا تباہ کړه امریکې تباہ مونږ خو خوشحال کړي مونږ خو مليان مولا له چا 15 روپے پسقات کې ورکه ورار ار دلخته او غزي چې زمړې مړې ول دي ته وې دي لوټ ته وګورئ په خوا به دا لوټ چې اوسم نه لوټ چې دسه کړکیږي کنه کړک 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 دې لوټ ته وګورئ دا ته مړې وې نو دوی وای چې هر سره وای چې د دې دوستي مې د غنمو ته وګورئ او دې بنینونو ته بنینونو تارا باندې په 40 روپے خرڅ په 50 روپے دا اسخا د امریکې دا پوته دا د خلکو ضروري دام په 50 روپے چا په کې استری کړی دي په دغه کې هم د باړه کې هم خرڅي ځکه چې استری په ونه بالکل ته خو کمقل تا بنینونه چلی دي تا ګورګابای چلی دي دا خو یا رب چې حکمت اس کے نا کسان کسان شدن به حکومت پاکستان هم بابوا شدن پیسو د برکت موټر امراغه او لارې امراغله او بنگلې امراله او صاحبہ د روټای په خوراک نه پوي دي پوزه بده په لستونی داسې به پوزي پاکولې توس په بنینو څه پیژنې ودا دغه باندې سن مایکل ته پوښتنه ته سن مایکل څه پیژنې د غړې زویا د کباړي په 1500 واغستو انا خراب بچیا دا زوړ دی تاسو پوښتنه نو دا په 1500 هم د امریکای را لګلې خیرات بیا په مونږ په 1500 خرڅ شوی دی نو عرض میں داو چې دا بیت المقدس چې نن د امریکای د يهود څه شي یهود په وړو کې مالګه نه ده مالګه مونږ سره چې څکه امریکای منس بیگانگا هرگز نن عالم کہ بامن ہر چی کردا آشنا کر ما سکار دے چې د بل چا د لاس جاړم وای ما سره چې سکی خپل آشنا را سره نن د پیغمبر قوم چې يهود ټکای لګیا دي دا د امریکای د لاس امریکا هغه رزیل او پلیت ملک دی چې په بنگال جګړه وا او بنگال کټ کېده او 1 لک فوج د پاکستان پکې پروتو او هندستان سلندر کولو امریکایي 9 نمبر بیړه در روانه ده 9 نمبر بیړه در روانه ده 9 نمبر هغه 9 نمبر بیړه لار رسیدل نه ده او د بنگال شل کاله مو شو چې باچې ځان لا جوړه ویلی تاسو ته خدای خبر پتم ده کنه ده مونږ سره روټ اخلاصي چې مونږ په دې خبرو پويګو خیال امراغه جی دغه 9 نمبر بیړه د دې ابلیس ملک لار رسیدل نه وا چې بنگال کټم شو ځان له حکومت هم جوړ شو د انډیا فوجونه په کرانه نه وته او اندرا په کې ځان لا تخت پوشي موکړه او دغه بیړه بلار رسی دا هغه ابلیس ملک نن روس ولی بمباری د پاکستان په سرحداتو باندې کوي ولی د دې شیطان د لاس تاسو پوښتنه مونږ څه ګناه کړی بین الاقوامی قانون دی چې یو ملک حالات خرابي بل ملک بداغه خلق له پناه ورکړي د افغان مهاجرو لکه د ملک پناه ورکړي ته داغه سزا دا نه ده چې د روس جازونه دی راځي او د دې ملک په سرحداتو د بمبارای کوي او بی ګناه خزه او ماشومان دی پکې وځي
سلو نه زیات کسان پکې مړ ورشي د ډیرو په هسپتال کې خیبر هسپتال کې د چا خپې نشته د چا لاسونه نشته چا سترګې نشته د چا کوپړی الوتې ده یو سلو نه زیات کسان زما عزیزانو عرض میں داو چې دا دو طاقت دي په دنیا کې یو روس ته او یو امریکا ده زمون یو سرم زور نه رسی سوا د دینه چې الله دې دا دواړه د صفای هستی نه میټاو دا دواړه د خدای تبا کی دوی دا نه غواړي چې په دې دنیا کې د بل چا حکومتي یا د بل چا د ملکی یا بل څوک د امزان ته الکه تاسو په دې ملک اخر دومره پوهیږئ په پاکستان کې وګوره دا په خوانه نوابای چې نواب سړی په دا چرته گواره کولا چې زما په ملک کې بل څوک هم ځان ته وایي چې زه دا د سواد باچي وا د دیر نوابي وا د چترال وا عام دربند وغیرہ وغیرہ د نوابانو با په مړه خېټه روټای ته څوک نه پرې خو چې څنګه کده سره دولت راشي ما نوابای ته خطر پیخي خیال امراغي داغا نوابان دی یو نواب روس ته یو نواب امریکا ده دوی چرته بل څوک گواره کوي یا دا گواره کوي چې د سعودي عرب نه چې تیل په سوال غواړم او چې لګه مې ورانه راشي سعودي عرب د اعلانو کې چې زبر د کوي ټول کوي والو زوماو اور باور تکما دا ترټونه دي ما ترا کوي اخر الامر بدوی حالات داسې جوړي او دا د دوی سکیم دی په دې مونږ پوي ګنا او نه پتا سو پويږي دا د دې سکیم دی چې په دې ملک کې بس هم دا دوه طاقتي تیل دیم دوی سرای ملک دیم دوی سرای رعایت دیم دوی سرای اول نال دغه دوه ملک په دې خبره پويږي دا تا گواره کول نشي الکفر كلهم ملة واحده ټول کفر یو دین یو مذهب دی کافر سړی چر د مسلمان دوست کې دی چر او بیا انګريز او هغه پلیت قوم هغه رذیل قوم د دوی د لاس خو زمون بیړې غر کی دي نن په پاکستان کې وګوره چې څومره مذهبي فرقه وارانه فسادونه دي څومره اختلافي جنجالونه دي دا ټول پیرنګیانو جوړ کړی دا د پیرنګیانو سازش په هر شکل کې خپل جنټان را پریخي او دا تمام فساد چې په ملک تاسو وګورئ دا پیرنګیانو ای په خپل مشن کې کامیاب هر سړی له په خپل ځای کې شکرانه رسیدا ارز چاله بلنګر تر رسیدا چاله به محراب تر رسیدا جی دسم شي یو ایجنٹ په دې په خبر زما د سترګو د وړا په جنگ عظیم کې علما را جمع کړل علما وراشي زما پلار مړ دی هغه پسې می ختم کړي وایي په خبره پلار می مړ دی هغه پسې می ختم کړ مولیان خو ساده و غیراله چې څو وخت دعای کوله کیمرامین ورته کینولې فوټو ویست چې فوټو ویستو هغه وخت کې انګريز ډیپټي کمشنر هغه فوټو یوړو ډیپټي کمشنر ته ورکو چې دا مستاسو د پاره دعا وکړه چې الله انګريزان کامیاب کړي وګوره دا ټول علما لاسونه وچت کړي دی او دعا کوي انګريز ولا پیسې مې سیو زما د سترګو د وړاندې هغه سړی بیا لیونه شو و مولا لیونه شو او دس لیونه شو چې په لار بتلو غلو متیازي به پلنګو بیا او داغه ناغه مرش زما عزیزانو کم کرتوتونه دي چې مونږ نه دي کړی د دنیا د مفاد د پاره او د دنیا د لالچ د پاره انګريز د پاره مونږ دا کارونه کړی علما را جمع کړی او په دوام کړی فوټو وروړې چې دا تاسو د پاره مې او باندې دا کړی چې راشي بلار پسې مې خیرات کړي دې دعا ورته زما عزیزانو عرض مې داو دا د خپل سترګو چې شمدید کې صدر تکو دا بیا لیونه شو ول متیازي به پخپو به ده او دا غینه مردار
دا د انګریز سازش و برنګ رنګ د ملکنډ غزا کې د انګریز سازش کم کردار ادا کړ د ترمزو د حاجي صاحب په غزا کې مومندو باندې چې وا پاغي کې انګریزانو زمون خلکو په لاس کم کردارونه ادا کړ ترمزو حاجي صاحب یو انتهایی مجاهد انسان ډېر لوی مجاهد هغه تاریخ درته نه بیانو خو هغه سره یو طالب په دې غزا د مومندو غزا کې شهید شوی شپږ میاشتې پس ورپسې کلیوال راله چې جی وباسي یې کلي ته وي صاحب ورته وی مې وباسي ګوره وی نه وباسي وځي چې ورغلی چې قبر پرانیسته دی او تختې را لرې کړې په سود به خلکو له پیسې ورکولې خلکو ورته سود مه کوه بیړه دې غر کشه غر که بشه ایمان به در نه لاړ شي هغې به ورته پاپریدی ژبه کې وي چې ایمان خره وره کاپریدي در کې ناست دی هغې کې ایمان خره وره خو ارمان دا دنیا گئے ایمان خره وره مانا خروارونا بارونا ایمان ویلے بارونا ډیری خو ارمان دا دنیا گئے پیسو خبره کوه ایمان ډیری دی زمون مالک کیو اجی پاگل به ورته مونږ مونږ نه کول ما ورته چې इनको माल जालिम नमाज पढ़वत मुला जनाजा न पढ़सिया मां तो हुई चे तेरे यार मुला 2 रुपए दे टट्टू मत तेरे यार मुला 2 रुपए दे टट्टू 2 रुपए दे सांस वल्ला मेरे 3 जनाजे पढ़ चुका खबर है दरोग न था करी والله چې شل خو دې وکړ چې ډېر مې تنګ کړو نو ما ته وایي چې اوئ ګل سن لیونی غوندې ګل سن معاملہ جنازے دا نینگا معاملہ اللہ دے نال ملاقات تنو کس نے خدا دا ایٹ کلرک تے بابو بڑھایا ہے کہ تو میرا ریکارڈ بڑھا سے تا اللہ منو پیش کرشی تو اپنی جان دا غم کر خدا دی قسمیں تیرے 8 لکھا ملا دوزخ جاسن تے 8.5 لکھا لفنگے جنت جاسن چرس بیمس کر سوچ رہا چی خبر ٹک گئی رایات شوی تاریخی خبر دا دلی پا غدر کی چرسیان ناس چرس کی لگے دا آغا چرسیان یادوم دا زمونگ دا زمانے چرسیان سب بے غیرت دی ایسے نا جی تازو کے سوک چرسی ناسی چاگا دے مونگم بستے باران کہنے ہوئی ابائی میں لے ونائشو پا ترجمی باٹی گنگواری پاکستان چرسیان در تا نہیں یادوم دا دا دلی دا غدر چرسیان یو انگریز منڈی والی ہو علماء بے نیولا والالول بے او دا خنزیر پا سرمن کی بے دا غید لاشا چھوڑ دا دا دلی غدر یو انگریز نا بٹوا پریواتا دا چرسیانو مشر چرسی ناستو غزلی وی لگیا دا بٹوا روچتا کو دے پتون لاندی کا سات پس آگا انگریز را گئے اوتر اوتر گرزی دورتا بٹوا دا سی رویس آگا چی واغستا دتے 100 روپے ورکو ویل نال 200 اکڑی 300 اکڑی 500 اکڑی ویل نالم نو انگریز لار دا نور واړه چرسیان ورته چې خدای دې خونه ورانه کړي چې تا نه غستې خو موږ لا بدې راکړي دا چرسی ورته وایي چې خبره دا نه وه خبره دا وه چې د قیامت په ورځ به خدای ته دا ټوله دنیا پیش کیږي پیغمبران بم پیشي او موږ بم پیش د دوی پیغمبر د عیسی علیه السلام او زموږ پیغمبر د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو د دوی پیغمبر عیسی علیه السلام براشي زما په پیغمبر به داوو چستا امتی زما د امتی نا رشوت اغسته بټوای چې ومونتا نو پر رشوت والا ورکا نو زه په خپل پیغمبر په 500 روپے د عیسائی په مخ کې کچکم والله کې کچک دا د چرسی خبره و دا ما غوندې ګیرو والا بزرگان به او کوي 500 روپے در طرف دي سه یا الله
اوس خو مونږ خدا سي بزرګان یو چې څوک د زنا اډا کولاو کی او ما لراشي چې دی اډا می کولاو کړی دا دواره ته یا الله ته کامیاب زبدا تپوس نه کوم چې د څا اډا د خان کولاو کړی بیړه د غر کا شاه هغه ورځ چې چاوي پر امداز کې د ټلویزیون دکان کولاو مليانو په ختم کول خیال امراغه دي نو ما وی چې د څا اډا د کولاو کړی د مونږ هو صاحب هغه قماش خلقو هغه چرسی به یقیني جنت ته نزي او زه به یقیني دوزخ ته نزم خبره ده جنت او دوزخ خود ایمان په تقاضا یې د سړي د ایمان په تقاضا جنت او دوزخ په شکل او روپ د مسلمان جوړولو باندې نه روپ وہی کچھ نہیں ہوتا ہے ظاہر نمازوں میں اصول کچھ نہیں ہوتا ہے ظاہر نمازوں میں اصول جب تلق دل میں نہ ہو الفت رسول اللہ سو پوری چڑک رابطہ و تعلق د جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر نو پزیدار منظور سکی جبا دی زبان حق نے ثنائے مصطفیٰ کے واسطے اور دل دیا حب حبیب کبریا کے واسطے سجدہ کرنا ہو تو یوں کر سر ہو سجدے میں جھکا سر خدا کے واسطے اور دل مصطفیٰ کے واسطے پس سجدہ کے دم دا تصوری پڑھ کے اڑدی دا خدای کوری حرکات سکنات تے ټول د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان مونږه نو عزیزانو هغه لیونی ما ته ټیک وي چې 8.5 لفنگے تو دیکھتے کہ قطار دے قطار جنت جا رہے تے تیرے ہار ما تبے ملونٹا ویچ ما نہ تنگ ہوئے نو خیر دے خار کے ملوانا ملونٹا ملے ملوانے دا ٹکی دیر یا مونگا پختانو ورطا ملاگوٹ ہے وائی کنی ملاگوٹ ہے قبائلو کے ورطا ملو وملو داوم خدای پاک واملا زمونږ د کلی خلق کله راشي دلته نو زمونږ دکان کې وای چې څه شاملو زما مرګري ډېر په غوسه شي چې دا دوی مولانا صاحب نشي ویل ما ورته وی چې خبره ده چې د سړی توپ تمه به د انسان نه کې نو چې ته پوهېږې چې دا د غوایي بچی غوایه دی نو توس د غویانو نه څه د سړی توپ تقاضا کې خیر د سړی توب تقاضا خو به هغه سړی نه کوي چې دی خو وګورئ تاسو په ایمان ووایئ چې انار کې چرې مالټه نه کوي مالټه کې خربوزه نه مرچکی کې لونگ نه ار ونه چې دا چې قدرت څنګه تقسیم کړی دی خپل خپل میوه یې نیولي ټیک ده چې تاسو وایه چې د اصلي بچی د شریف بچی د دیندار او د نیک بچی چې وي نو داغه د خولې نه به شریف دیندار نیک الفاظ دي ٹھیک ده د سوټمارې زوی د لچرې زوی اوس په وی سی آر باندې د مایلې زوی چې د مور تربیت په وی سی آر شوی د مور تربیت په ټلویزیون شوی داغه د زوی نه بت د شرافت د الفاظو تقاضا کوي شرافت د الفاظو خو به د سړی د زوی نه تقاضا آئنده نسل انشاءاللہ زه ټول غریبان ګورم خدای شورو کړی دا په 2 ټیمه سهار او ماښام زلزلو ملا صاحب نه تپوسو کی چې دا زلزلې ولې دي ملا صاحب نه به په تخته ته تپوس کوي زلزلې ولې دي زم چې خدای پاک دا دومره لوی ډیل ولې دی ملک ته ورکړی ورانه یې ولې نه اپوټکه یې ولې نه ننور شي دا رزیل قوم
دا د سټمار زامن اره شپه وګوره د وی سی آر په دکانونو یې ځای نه ټوله شپه دا میندې او دا خویندې او دا پردي لپنګان او لچګان دا دې غریبانو په کورونو کې کینولي او ورته د وی سی آر کیسټ تاسو به خدای زلزلې ته تماشا کوه وہی ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیوں دیکھیے آگے آگے ہوتا ہے کیا مونږ الحمدللہ تیار ناست که چت لاندې مړه کوي که په سیلاب موړي که په لاره ځو دیوال را باندې راغورځوي الله چې څه را سره کوي مونږ د هغې مستحق جاړي به دا بنگلو والا دا جیگیرونو والا دا بورے بورے خزی چی دی دغا بجاڑی چاہے میخ رانا پاتے شوا کٹھائی رانا پاتے شوا سنڈا رانا پاتے شو زمونگ صدی زمونگ جسنگا مونگ یو دا سم خزی دی رو رکا آغال تمڑی او زدل تمڑیم شکر نشت جڑا دا دوی دا دے لوفرانو دا دی عیاشو دا بار ملکونو تا چلار شی د دوی لویه توفه وی سی آر وي حکومت اعلان کی بلو پرنٹ بند دی چه دی په پاکستان کی بند دی تاسو د خپلو شکلونو ته وګورئ ستاسو بند منلی چا په واده کې ډجې بند دي واده کې ډجې بند دي بېګا داسې غړمبار دوه وشو چې مال جوړ ملک والوه واده کې ډجې بند دي هلکه ویلګه حکومت بند کړي دي بند دي ډجې بند دي ډجې بند نه دي د لالا خوښه ده که چاته وي لاسې کې خو چې ډجې بند وي تاولې کړي دي نو بند او که لالا خوشحاله بیا کاربینونه پکې چلاوم ډجې کولو د ملا جلال قسم یاده ده د ملا صاحب ګیدړ حلال دی که مردار دی مردار دی زوی دی وایي چې حلال دی هغه ویشتی دی ویورېږئ چې کتاب وګورم کتاب کے رئیستی چی جتھے میاں نور جمال گدڑ شجڑ سب حلال نور جمال کا وشتے بیا حلال دے نور جمال خوشحال کا بیا ڈمیم گڑاوا روا دی دزے کوام روا دی بمون اخلاصوام روا دی او که نور جمال خپاو کدی دا کاغذ پٹاخا خلاصا کم چی نور جمال خپاو دفعه بدر باندې لګې دي جګې بند په ملک بند شي زنا بند شراب بند غلا بند جواری بند په ملک بند ختمات یو شی او یو شی لاړو ملک درنه سیلاب یوړو ستاسو توتان به راټین ته به دا ملک راټین ملک بیڑا تباد زمونگ دلاس خوش فهمائی کے مبتلائی سبچے رپورٹونا ملاوی گی مخ کے ملک بیڑا تباد زما عزیزانو عرض میں داو دا زمونگ عمال دی زمونگ کردار دے و تیار اس خپل ځان ټیک کئی او تیار اسی یو ټکی تا چې دا زمونږ ملک دی الله دې هغه ورځ مونږ ته نه ښیي چې د روس پلیت قدم په دې ملک هم راشي او یو ټکی درته کوم دا د سرحداتو خلاف ورزی دا فال زما خوښ نه دی دا فال ښه نه دی 411 دفعه خلاف ورزي د روس وکړه د پاکستان د سرحدات 411 کړه نو 411 کرتی مونږ وی چې خیر دې ځکه چې ځان کې څه وینو نه حکم وی چې خیر نه دی نو بیا د دې ځم خیر او تیار اوسئ ټنګ سره لرګی او جنګوي خو چې په بې غیرتۍ مړه نه شي ټنګ سره لرګی او جنګوي خدای دا وخت نه راولي که راغی جنت با بوی پاغه سړی حرامي چې چا ګولای په بلا کې خوړلې و جنت بداغه چای چې چا ګولای په سینه کې خوړل
نو د ملک او د اسلام د ناموس د خاطره سینے بورکو مرگ وہی موت کا ایک دن معین ہے نیند کی اور راتوں بر نہیں آتی یو ورځ مونږ به مړ کیږو نه مونږ به مړ کیږو چې مړ کیږو نو په بغیرتۍ دی ولې مړ شو په غیرت به مړ کیږو نو الله دې دا توفیق نه ورکړي خو خدای دې امریکا او روس تباہ او برباد مسلمان قوم له چې څومره مشکلات دې پلیتو ملکونو جوړ کړي دي دومره بل چا عزیزانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حقانیت دلائل اب نورم کیږي نور جمعو کې اخیری کې یو عرض میں کولو چې د دې جمعات متعلق 13 جمعو کې ما یو اعلان کړ چې د دې محراب شاته یو زنانه دا هغه خپل نیم کور دی جمعات توقف کړ هغه دا وی چې دا جمعات لوی کړي دا تنگ زمان اقشا ورته عزیزانو دا ده چې دا جمعات سره هغه کورم شامل شي دا ټول یو حال شي پاس په ګیلری جوړ شي او یو ګیلری داسې لاړ شي او داسې لاړ شي او داسې راشي نو دې کې بیا یو په ډبل ټریبل گنجائش په منځونو پیدا شي خبره وا دې کې د پیسو ما وی چې زه خو د کټونو اچولو دا کارونه زنه کو بجلیګر مولا جمعه جوړیږي واچو ایماندار او چندا خیال امراغه دا کار نه کو هغه کې 50,000 روپے خو زمونږ یو محترم دی هغه تماویلی چې تبه پورا کې امنلی پرون میں خپل یو دوادرې مرګري را غوښتي ورسره مې خبره وکړه هغه وی چې دې جمعات کې به میټینګ کوو پکې به فیصله کوو خو هغه دا وی چې دا جمعې کوم خلق چې راځي یو غریبان وي کدی کې داسې خلق وي چې هغه معقوله غوندې چنده ورکول شي نو هغه منې کوه ما کار خیر دی چې هغه پکې شریک شي نو کدا سے سوک در کیوی روپے 2 3 لس شل دیرش نه خیال امراغی دی سلم نه چې د چا د سلو وسیم چې رانږدې نه کوي خیال امراغی دی دینا پاس چې د چا وسو توفیقو نو هغه دا جمعه دا بل جمعه دا د 2-3 جمعو کې ان شاء الله وګړز ورکوما او غرزوه جمعې مونږ چې د ما باز مرګري وای جمعې مونږ بچرتوړي مونږ کور سره چې کوم جمعات جوړ کړي دي هغه 250 کسانو نم 3.5 لک روپے اغسته وي هغه جمعات هم جوړ کړي 250 کسان چندې مندې هم نه دي کړي نو مونږ بیا التوړو چې سو پورې دا تیار شوی دي ټیک شو واخر دعوانا عقل داومن لچ سپوږمۍ تا د امریکای راکټو خطو کانی راوړو پاکستان ته مروړي زیبا ګرځول را ګرځول چې د امریکایانو د سپوږمۍ نه کانی راوړي دي مال امریکایانو ک سپوږمۍ نه کانی راوړي دي خدایم په شرمونو شرما داغه نمایش مکوي رسول الله صلی الله علیه وسلم په معراج کې د خدای نه قران راوړی دی داغه نمایش په معراج کې چې کوم احکامات په دې سترګو د خدای دیدار کړه دا غي نمایش وکي نو تاسو د امریکای د کارو نمایش چې په پاکستان کې پرېل گاډي کې ګرځوي او تاسو نمایشونه کوي تاسو خیال راغلی خیر پاکستانیان خودي جوکران کړه دا نقلیان دي د دې خپل فیشن نشته تهذیب نشته اخلاق نشته دا شرمېدل قوم بم چرته خدای خکې په خوا به د جمعې په شپه خلکو تیارې وکړو ماسختن به تازه او د سکو چې زر مات نشي ځکه د جمعې شپه ده درود شریف به پکې ډېر ویم پر رسول الله باندې چې خدای پاک مې هغه سره قرب نصیب کړي په قیامت د جمعې شپه په خوا دې لپاره اوس دې لعنتی قوم د جمعې شپه وی سی آر پسې ګرځي دا بے غیرته چې دي د جمعې په شپه وی سی آرونو پسې ګرځي او ټول شپه ناستي په وی سی آر باندې ابربن فلمونه ګرځي حکومت ورته اسلام راوستو اسلام ګل ورته اسلام راوسته ده نو د جمعې چټي کړي او د جمعې چې چټي کړي نو د دله قومم دا تحیه وکړه
چې د جمعې دی چټي کړې ده نو موږ هر آرام توب به د جمعې په شپه کوو دمې به د جمعې په شپه ګډو ډولکی به د جمعې په شپه وو